خبرې مې د زړه خولې له راتلې پاتې کېدې خبرې مې د زړه خولې له راتلې پاتې کېدې د شونډو په سرونو مې ګیلې پاتې کېدې خبرې مې د زړه خولې له راتلې پاتې کېدې زمونږ تر منځ ستا یوه خبره داسې وه چې زمونږ تر منځ ستا یوه خبره داسې وه چې زمونږ تر منځ ډېرې فاصلې پاتې کېدې زمونږ تر منځ ډېرې فاصلې پاتې کېدې د شونډو په سرونو مې ګیلې پاتې کېدې غرمه وه تودې شګې د ربوې ګرمې وه غرمه وه تودې شګې د ربوې ګرمې وه مزدورم په ګریوان به مې خولې پاتې کېدې مزدورم په ګریوان به مې خولې پاتې کېدې د شونډو په سرونو مې ګیلې پاتې کېدې زمونږ د پښتنو د مشرانو زړونه غټو زمونږ د پښتنو د مشرانو زړونه غټو په زړونو کې یې لویې حوصلې پاتې کېدې په زړونو کې یې لویې حوصلې پاتې کېدې د شونډو په سرونو مې ګیلې پاتې کېدې امنا زما بچوړیا ته مې پاتې کړې منم خو امنا زما بچوړیا ته مې پاتې کړې منم خو دانه چې ستا د یادو سلسلې پاتې کېدې دانه چې ستا د یادو سلسلې پاتې کېدې د امن داویدار به راغلو بیا خو به رخصت شو د امن داویدار به راغلو بیا خو به رخصت شو خو مونږ ته به ترې ډېرې کشالې پاتې کېدې د شونډو په سرونو مې ګیلې پاتې کېدې نقیب دې جدایۍ ته تیار نه وم چې غرضو نقیب دې جدایۍ ته تیار نه وم چې غرضو په ډېره بې وسۍ رانه شنګلې پاتې کېدې په ډېره بې وسۍ رانه شنګلې پاتې کېدې د شونډو په سرونو مې ګیلې پاتې کېدې څه به ملګرو سره شریک کوئ د خیره یاره ملګرو ته به د اختر مبارکي ووایو او چېرته چې الله مو خوشحاله آباد ساته خو زه به ورته یو د غزل یو سرنامه ووایم ستا وایي تقدیر مین کړم ګنې زه په دې قصو کې نه وم تقدیر مین کړم ګنې زه په دې قصو کې نه وم هغه زما زه د هغې په حافظه کې نه وم او دا بېوسي په سړي کمې کمې لوبې کوي دا بېوسي په سړي کمې کمې لوبې کوي زه ودرېدلی چاته داسې دروازه کې نه وم د اختر ورځ د راغلیو شفا ته مونږ چکر به ولګو د ملګرو سره او ملګري ناست دي او لکه څه ملګرو سره ټپې نو وبکمه ارشاد ورځه پې په ترنم کې به ورته وکړمه یو ټپه دوه درې به ورته یو ټپه دوه درې نه کېږي واته نه خلاص ټپې یو دوه ټپې کوي ورځه پې د مسافر لالي سلګۍ شوې مخې وطن ته کوي چې سایې وخیجي نه و په سپینه ګیره لیونې شوې په تور وربل مې لاس وای خندا راځي
یې راولاړېږه رازارېږه تر کېناستو پورې مې صبر نه راځي نه یې لوټرواله سر ته کېده پردی وطن دی پکې نشته بالښتونه یه مسافري په بېغمه کړه زه پښتنه یم په نامه دې ناسته یمه مسافرۍ په عقله که دی څه وایي که نه خبره داسې چې یاره لکه یو سړی دلته به سخته منتي نو دا ده چې بره به ډېر خلک په سہولت باندې نو خپله غریبي کول پکاري او خپل غریبۍ سره څادر سره ویښپې غځول پکاري نو محنت ته یو سړی چې دې ملته راشي نو هغه له دلته پکار ده چې خپل محنت کوي ځکه چې سړی هر صبر داسې په نیمه لاره باندې پرېږدي نو خپل محنت کوئ او خپل چاپېرچل خیال ساتئ او نیاز د مسافرۍ باره کې څه خیال دی لګه مننه نقیب بھائی ستاسو د وخت راکولو زه ټولو مسافرو کوم وطن کې چې هغوی ته لوی اختر مبارکي وایم او زموږ دا ټول ملګري تاسو وینئ مسافري داسې یو څیز دی چې په دې کې ستړي ستومانه هم راتلی شي خو بهرحال روغ وجود روغ صحت او بیا خپلوان چې سړي سره بیا د خپل وطن کسان چې سړي سره نو دا ډېر سړي منې بوج کېږي نو او دا د ژوند سره تړلې خبرې دي ځوانانو منې دا قیسې راتلی شي او په کوم ځای کې چې د خپل خیال ساتئ او ستاسو ډېره مهرباني السلام علیکم اختر خو د مسافرۍ ډېر دغه یي کلي اختر ډېر ښه یي او د مسافرۍ اختر چې کوم وي هغه سخت یي پکې تکلیفونه یي مور پلار نه به لرې یي نو والله چې پاکستان کې دونه څه نشته دی او دلته سعودي ته چې راشي نو سخت دی دا خو به خامخا یي بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ټولو ملګرو او ټولو ملګرو ته د اختر مبارکي وایو څوک چې مسافر دي کلي کور وطن کې دي کلیوالو ته او ملګري راټول شوي دي نن اختر ورځ ده ډېر مزهدار اختر تېر شو ټول د یو کور کلي خلک پکې راغونډ شوي وو ملګري یاران دوستان نقیب صاحب پکې غزل ووي هغې پکې ډېر خوند وکړو بس نور خو مسافري د محنت کول دي چې محنت کوي وسیله به میلاویږي نو آصف باچا پکې خبره وکړه چې دلته پکې یو کس په سخته وي خو هلته پکې 10-12 کسان چې هغه پراته وي نو دې ته زړه وهل نه دي پکار او یو عبادت دی یو عبادت دی زمونږ دپاره غریب سړي دپاره عبادت دی نو زړه به ورته نه و د خیره انشاءالله ښاد او آباد اوسئ سلامونه قبول کړي دي بیا به ستاسو نه اجازت غواړو یو غزل دی دا غزل ماته یاد نه دی زوړ غزل دی خو کوشش کومه دا غزل د ترنم کې شریک کومه د ملګري به تنم خوانوالي تاسو به تنم خوانوالي غختلی زمانه دا گلدار لپټا غختلی زمانه دا رنگدار لپټا روړمبا ورلخا مخال خارا لپټا روړمبا ورلخا مخال خارا لپټا یو داسې ګلورینا نظام پدی وطن کې جوړ کړه یو داسې ګلورینا نظام پدی وطن کې جوړ کړه لاګو په هر پیغله کا سرکار لپټا روړمبا ورلخا مخال خارا لپټا د هغې وی ماشومې پر یاد وسما ته یاد دی د هغې وی ماشومې پر یاد وسما ته یاد دی غختلی په ژړا ژړا د پلار لپټا روړمبا ورلخا مخال خارا لپټا ټپي د ملالې پښتانه بیا سره راټول کړو ټپي د ملالې پښتانه بیا سره راټول کړو
قربانی لپټکړه یک زار لپټا روړم با ورله خامخا لخارا لپټا افسوس د هغې مینې محبت وختونه لاړل افسوس د هغې مینې محبت وختونه لاړل نقیب چې اغیسته د چا د پاره لپټا روړم به ورله خامخا لخارا لپټا. ډېره زیاته مننه ملګرو، خوشحاله اوسئ هر ځای چې دا ویډیو شیر کړئ، لایک کړئ، دا ټول په یو ځای باندې وخورئ. بیخي مو وایي چړاګان دي.